حنفي دی هم زمونږ ورور دی دا مالکي دی او که دا شافعي دی یاره د مشرک او بدعتي نه هم براءت الحمدلله اصلي انصاف کوونکي خلک د اهل الحدیث دي او ډېره ناشنا خبره ده موږ دوی پسې مونځ کوو موږ یو دا مؤمنان دي زموږ ورونه دي خیر دی که موږ سره یو دوه درې خبرو کې خلاف وي او دوی به هم پسې مونځونه نه کوي یاره وابي پسې مونځ نه کېږي داسې خلک د الله او د رسول څخه بدماشي کوي د رب العالمین د حکمونو خلاف مه کوئ الحمدلله زموږ وسیع نظر دی که څوک مالکي مذهب یې که حنفي مذهب یې که شافعي مذهب یې که ثوري مذهب یې او که داود ظاهري مذهب باندې او که وایي چې دا یو هم نه خو ډایرکټ محمد رسول الله ته لکه اهل الحدیث چې دي دا ټول زموږ مدارسو کې اجازه ده ورته موږ مدرسه کې حنفي طالب هم ودرو بل هم داخله ورکو یاره یو خبره ورته کوو یو به سب کې خپې لګې دا د ټولو علماو اتفاقي خبره ده